أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. د دغه آیت کریمه د مخکې سره ربط دا ده چې مخکې الله جل جلاله د رژې احکامات ذکر کړل، د هغې فضیلتونه ذکر شول، او دا د څه دپاره لعلهم یتقون، د دې پاره چې دوی پرهیزګارې جوړ شي. نو پرهیزګار جوړېدلو کې غټ سبب د حلال مال وي چې سړی کلم حلال مال خوري نو الله پاک په ده کې تقوا پیدا کوي. او شان نزول له آیت کریمه داو چې دوه کسانو نو یو د ایبل نه مځکه نیولې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مقدمه راغله، نو د یو دعوا وه، بل د هغه انکار کوم. مخکې مو هم ویلو چې د دعوا په باب کې ضابطه دا دو البینة علی المدعی والیمین علی من انکره، چې ګویون د چا چې دعوا وي چې مونږ چا دغه شی نیوله نو دا به ګویون پیش کوي. که ګویون هغه پیش کړل او ګویون یې صحیح و او صحیح ګویي وکړه نو خو بس هغه شی به ته حواله شي. او که د هغه سره ګویون ونه یا ګویون یې صحیح نه و نو یمین علی من انکره، چې څوک انکار کوي چې نه د شی د نه ده اوس په دا قسم کوي. نو درنګې دغه دوه کسانو چې چا دعوا و د هغې سره ګویون ونه په بل کس باندې قسم روغه نو هغه قسم ته تیار شو. علیه الصلاة والسلام دا آیت ورته وویه ان الذین یشترون بایمانهم ثمنا قلیلا، چې هغه خلک چې دوی په خپلې قسمونو سره معمولي غوندې شی دا ځون ته حاصلوي خوري نو دغې دپاره دغه عذاب ده. نو چونکې هغه په دغه شی په زور نیولی و، نجایزه باندې و، لہذا د قسم نه انکار وکوي، زه قسم نه کوم، بس دغه شی دا د ده ته حوالې. نو الله پاک هم د آیت ارنازل کو چې ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او تاسې مخروئ اموالکم خپل مالونه. خپل مال خو سړي ته جایز ده، نو یعنې د خپل مسلمانونو ورونه مالونه مه خورئ. ترحم ته پکې اشاره ده چې دا د ګوره مسلمان ورور ده، ده به هم ځون په ستړه کړی، محنت پې کړی، نو د ده مال ته څرنګې خورې؟ ته هم ځون ستړه که، خپل کوشش وکړه، محنت وکړه. اموالکم بینکم، ما تاسې خورئ خپل مالونه، یا لا تأکلو لا تأخذو، تاسې اخلوئ ما خپل مالونه په خپل مباین کې بالباطل، په باطله طریقه سره، بالباطل په نجائزه طریقه سره. وتدلوا بها الى الحکام، او تاسې وړل ما کوئ په دې سره الى الحکام، لا مقدره دو، وتدلوا بها الى الحکام، او تاسې وړل ما کوئ بها په دغه مال سره الى الحکام حکیمونو طرف ته، رشوتن د رشوت په طریقه سره. نو یعنې اوس څه مطلب؟ حق ته ایتو نه ده په دغه مال کې، په دغه جایداد کې، په د مځکه کې، په دغه پټي کې، خو که ته هغه ته رشوت ورکې په دې طریقې سره دغه شی ته نه حاصلوی شي، الله فرمایي داسې ما کوئ چې هغه ته مال ورکې بل ته او په دې سره ته د بل چا حق حاصل کې. الراشی والمرتشی کلاهما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہے، دا دواړه په اور کې دي. رشوت ورکول او رشوت اخستل دا نجایز دي. البته یو صورت رشوت ګوره یې دغې ته چې ته یو شي مستحق نه
او ته کمال پسې وشندې نو ته د هغې شی مستحق ګرځې، هغه ته ځون تحصیلوی شي او د شی د تو دا نه، نو دغه رشوت دغه حرام ده. اخیستل او ورکول دواړه. یو زوی کې که د چا حق ده، اوس بل طرف ته نجایزه دعوا په هغه شوي دو یا دعوا په نه دو شوي، خو که هغه طرف نه پیسې وي ته میلاو شي، دا غیر مستحق کس پیسې ویر کړي او دغه شی د حاصلوی شي، نو په دغه زوی کې امام ابو حنیفه رحمت الله مذهب هم دغه ده چې ودفع الرشوة لدفع الظلم جائز. ورکول د رشوت په دغه زوی کې د ظلم د دفع کولو دپاره بیا جایز دي. ځکه دو د دوی کسانو په منځ کې پلنجا دي، یو کس حق دوره ده، یو کس په ناحقه ده. اوس که د ناحق کس پیسې ویر کړلې، دغه پردی مځکه ځون ته اړوی شي. لہذا اوس چې څوک حق دوره ده که دغه پیسې پسې ویر کړلې رشوتنه، نو د دې پره دا جایز دي. دغه رنګې د نیکرۍ په باب کې ډېر کسان د موږ نه پوښتنه کوي، او کله کله چې خوله یې ډاډه شي بیا موږ نه پوښتنې کوي، بیا چې د وګونې کوه په مال پوښتنه نه کوي چې مثلا په میرټ باندې دی پورا ده، تعلیم په حوالې سره دی وي نه پورا ده، او بل کس هغه تعلیم کې کمزوره ده، په پویه کې کمزوره ده، خو پیسې وي ته شرط کی چې که پیسې دمره روړی شي نو بیا دا نیکري دغې کس ته میلاویدی شي. نو اوس په دغه زوی کې چې کوم مستحق ده ډګرۍ سره دي او جایزې ډګرۍ دي، خپل محنتونه یې کړي دي، صلاحیت او قابلیت پکې اشته ده، او د نه لون د کس ته د امره تعلیم یې هم نشته ده، دغه قابل او صلاحیت پکې نشته ده، او هغه په پیسې طریقې سره دغه نیکري نوري. لہذا په دغه صورت کې دی که پیسې ویر کړي اندله دی مجرم نه ده چې د چا پیسې وي نه اوخوستلې، دا د الله په نسبت باندې مجرم ده. نو د حرام مال نه الله جل جلاله اجتناب ترغیب ور کوي او درس ور کوي، حکم کوي چې د حرام مال نه اجتناب کوئ. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ووی چې الله پیغمبر مو ته الله نه دعا وغوړه چې زه مستجاب دعا شه، امو دعاګونه الله پاک قبلوي. علیه الصلاۃ والسلام ته ووی چې ته حرام مال نه ځون بچ کا، حرام مال مخوره، مستجاب الدعات پوشه. مستجاب الدعا دیتی چې څه دعا دی الله نه غوړي الله دعا قبلوي، نو حرام مال ته مخوره، مستجاب الدعات پوشه. او بیا وی تعالی الصلاۃ والسلام فرمای چې قسم می د په هغه ذات باندې چې روح ته محمد رسول الله د هغه په قبضه قدرت کې ده چې د اچا د حرام یوالو کما هم په خېټه تلوړه 43 سي د اذن نیک اعمال نه قبليږي، او کومه غوشه چې د حرام په غذا سره پیدا شول نو دغه غوشه د بدن د جهنم د اور لای کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د قیامت پر ورځ باندې ابن آدم د خپل زوی نه یو قدم هم اوچت نه کی حتی یسأل عن 40 د سلور خبره پښتنه ونه کړی شي، عن ماله، عن عمره فيما افناه، وان شبابه فيما ابلاه. د عمر متعلق چې زندگی مې در کړی او په څه دې تېره کړې وه، د ځوانۍ متعلق ځواني مې در کړې وه، قوتونه مې در کړي وو، طاقتونه مې در کړي وو، دا د په څه شي باندې لګولي وو. وعن ماله من اين اکتسبه وفيما انفقه، د مال متعلق چې چېته نه دې ارګټلی او په څه شي کې دې خرج کړی، او وماذا عمل بما علم، علم کوم دې حاصل کړی په هغه باندې دې عمل څومره. نو الله فرمایي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او تاسې ماخورئ خپل مالونه خپل مابین کې بالباطل په ناجایزه طریقه سره، وتدلوا بها الى الحکام، او تاسې وړلما کوئ په دې سره الى الحکام حکمونو طرف ته، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، دې پوره تاسې اخروئ فریقا څه حصه من اموال الناس د مالونو د خلکونه بالاسم په ناجایزه طریقه سره، په ظلم طریقه سره، وانتم تعلمون، او حال تاسو ته د علم هم وي چې دا زه په ناجایزه طریقه سره لګیا یم او د شای ځون تحصیلونه دا خو بل ګناه شو. یسألونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج. نو ځنه کسان وو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وکړله چې دغه شپږمۍ چې ده اهله جمع د هلالون دو، هلال د اولې شپې کوم د نری شپږمۍ دي ته هلال یی، چې بیا کله د دغې نه غوټ شي بیا قمر ویتی، او چې کله د 12 13 14 اول شپږمۍ شي نو بیا دغې ته بدر ویی شي. نو چا پوښتنه وینه وکړه د علیه السلام نه چې د شپږمۍ کله وړیکه شي او کله غاټ شي او کله موجود وي او کله ورک شي، دې څه اسباب دي، دا ویلې داسې کېږي. اوس ګوره دغه سواله پیغمبر د څه دپاره ارغلي خلکو ته د شریعت د ور زده کولو دپاره چې د شریعت تعلیم ورکړي.
اوس دا خبرې خو د ساينس سره تعلق لري، د فلکیاتو سره تعلق لري. د دې د وجې نه الله پاک جواب هم د دغې سوال مطابق ذکر نه که چې د سپېږمۍ ولې غټېږي او ولې نری کېږي، څه وجه د میې سترګې نه څومره لرې ده او څه کیسه د نه ده چې رج اخلي وغیره وغیره. دا جوابونه الله ویل نه کړل چونکې پیغمبر دا د شریعت پیغمبر ده. نو خلکو په دې کې څه پیدا دو؟ الله ورته ذکر کړل چې دا مواقیت للناس والحج، چې سپېږمۍ دا عالی دي د وخت معلومولو د خلکو د پوره او دارنګې د حج رژا چې نیوی شي او په سپېږمۍ سره نیوی شي. چې کله سپېږمۍ ولیدی شي د رمضان نو رژا دا لازمه شوله. دارنګې د رژې اختتام کله کېږي؟ چې کله سپېږمۍ ولیدی شي د شوال ولا نو بس رژا به اوس نشي نیوی. او دارنګې د حج ولا ایام په څه شي باندې معلومیږي؟ ذیقعده ذیالحجه نو دا په سپېږمۍ باندې معلومیږي. نو الله پاک ذکر کوي چې دا د دغې دپاره الله جل جلاله پیدا کړی ده او دا په معلومیږي. یسألونک عن الاهله، دوی سوال کوي د ایتونه عن الاهله د اهله متعلق د سپېږمۍ متعلق. قل پیغمبر ورته وایه هي مواقیتو چې دغه اهله دغه سپېږمۍ مواقیتو آلې دی پیژندلو د وختونو دی. مواقیت جمع دی میقات تو نو آلې د معرفت د وختونو دی للناس د خلکو د پورا والحج او د حج معلومولو آله دو. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. نو د قاضي صاحب د تحقیق مطابق قاضي فضل الله صاحب دغه تفسیر داسې کوي چې هغه یې چې وليس البر بأن تأتوا البيوت دغه سوال کول د پیغمبر نه چې سپېږمۍ چې دا غټېږي ویلې نری کېږي ویلې دا داسې دی غیر مناسب سوال ده. لکه سړی چې کله کور تر درومي نو کور ته سړی په دروازه نه ننوځي. اوس یو سړی د هغه په خندق باندې ټوپروي د کور په ورستې طرف باندې په چت باندې روشي، دا عادت خو ټیک نه ده. نو دا سوال د پیغمبر نه دا داسې عادت ده، لکه داسې غیر مناسب سوال ده. او یا بعضې مفسرین فرمایي چې زمانه په دغې آیت سره لیس البر سره الله پاک رد کوي د یو رسم باطل د زمانه جاهلیت زمانه کې دغه طریقه وه چې کله به څوک حج ته روان شول، حج خو د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه روان ده، نو حج ته به روان شول. اوس په احرام ده وتړاله، یو زوی رسې به یې مزل وکړه که څه به شی به ورنه هېر شوی و دی به بیا کور ته واپس کېده، نو بیا به په دروازې باندې چې دی بیا ننوځي دا به ته ګناه ور لګېدله چې زه خو د ګناهونو نه ډاک یم او زه خو احرام مې تړله ده حج ته یې دې دپاره درومه چې زه د ګناهونو نه پاک شو یا خو زه ګناهونو نه پاک شوی نه. نو بیا په هغې دروازې باندې ارننوتل دا به یې ګناه شمېرله. بیا به یا د بل طرف نه کور سټ طرف نه به یې ټوپرو وایم په خندق باندې یا به یې خنداق زون تړان که او په یې ورننوته. نو الله پاک وفرمایل چې دا خو څه د نیکۍ خبره نه ده. دین کې دا اوس خو اسلام دې قبول کړه ده، لکه ځون ته یو نوې خبرې پکې پیدا کوي، غیر ضروري خبرې نه دي ضروري جوړې کړي دي. نو الله پاک دې هغې رد کوي چې داسې مه کوئ. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، او نه دو نیکي دا خبره یا لیس البر نه دا دغه څه دینه بأن تأتوا البيوت من ظهورها تاسې روشئ البیوت کورونو ته فی الاحرام د احرام په حالت کې من ظهورها د ورستې طرف د دینا ولكن البر من اتقى ولكن البر لیکن نیکي دا دو من اتقى چې چا زون بچ کړو د الله د مخالفت نه. ولكن البر لیکن اصل دین د هغه چا د اتقى چې هغه تقوادار شو پرهیزګري اختیار کړه. واتوا البیوت من ابوابها او تسر دروم البیوت کورونو ته من ابوابها د دروازې د دینا د احرام په حالت کې. واتقوا الله لعلكم تفلحون، تاسې ډارېږئ د الله جل جلاله نه په مثل د دغې اسئلاو کې چې داسې سوالونه مه کوئ، یا تاسې ډارېږئ د الله جل جلاله نه د هغه په مخالفت کې د دې پوره چې تاسې تفلحون تفوزونه کامیاب شوئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.